کونړ کې د پخواني نظام دوه پوځیان وژل شوي. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، پام وکړئ ته زه خو ډېر زیات مهم خبر ته. یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي وو او د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللي وو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوي دي. د کونړ د مرکزي روغتون سرپرست ډاکټر متي الله ازادۍ راډیو ته وویل له نرنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه ور انتقال شوي دي. نوموړي وویل د یوه هویت معلوم دی چې د شولتین د دارې اوسیدونکی دی. د غزې خلک هم راغلي وو، خو دا بل یو معلوم نه دی چې د کوم ځای دی. دوه جسدونه دي اوس کفنونه ورکول کېږي او تیاروي یې. بلخوا د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د ورنجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د قومندانۍ په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورالام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه.